د کوونکو اوس موږ د سمپل پرزنټ ټنس یا د ساده حاضرې زمانې څه کوو د دې دغه استعمال وایو چې په کوم ځای کې موږ دغه د مثال په طور سره استعمالولی شو یعنې د یوې زمانې استعمال په ورځني ژوند کې ډېر زیات مهم دی. لومړی یوز نمبر 1 یوز په خپله استعمال ته وایي دې ته موږ یوزج هم ویلی شو. یوزج نمبر 1 او یوز نمبر 1 لومړی استعمال. Simple present tense expresses an action or state that happens habitually, regularly, daily. دا مونږ ته راښایي سمپل پرزنټ ټنس مونږ ته راښایي هغه عمل یا حالت کوم چې واقع کیږي عادتا باقاعده روزانه چې د انګلیسي په ژبه کې مونږ ورته وایو habitually, regularly, daily. درنو زده کوونکو راځه ما تاسو ته په دغه درس کې په هر یو باندې بیل بیل مثال درکوم. اگزامپل فلسطین choose gum in the class. فلسطین چې دی په صنف کې جاولی شوي habitual action دا یو عادتي عمل دی کله چې فلسطین کلاس ته راځي په صنف کې جاولی شوي. he takes snuff during the night habitual action هغه وایي د شپې نسوار اچوي د شپې په جریان کې دغه یو عادت دی habitual action دی. they play football on Sundays دوی هغوی چې دي د سنډیز د دې ځای کې زموږ ته نه ورځې مراد یکشنبې سنډیز جمع ولې راغلی ده دا عمل به تکرارا هر یکشنبه واقع کیږي هر یکشنبه. they play football on Sundays دوی هغوی وایي هر یکشنبه د فوټبال لوبه کوي. ریګولر اکشن دی جمع ځکه ده چې هر یکشنبه دوی کولی شي چې د فوټبال دغه لوبه وکړي. کله موږ فرایډه یوز کړو هم پرابلم نشته دی خو عمل به باقاعده وي. کلثوم goes to college every day کلثوم هر ورځ مکتب ته ځي ډایلی اکشن دی یعنی دا روزمره سر ترسره کیږي. he is very busy every day هغه چې دی هر ورځ ډیر زیات مصروفه اوسي دا موږ سره په خپله باندې ډایلی سټیټ دی یعنی سمپل پرزنټ ټنس موږ سره ښایي چې د ډایلی اکشنز دي موږ سره په دې ځای کې habitual actions دي ریګولرلی اکشن دی shows general fact. راځو په دغه ځای کې موږ ځینې وخت داسې اګزامپلز ته موږ ضرورت لرو چې څنګه موږ کولی شو د انګلیسي په ژبه کې موږ ځینې اګزامپلز جوړ کړو چې په سمپل پرزنټ ټنس پورې اړه لري. اګزامپلز I play tennis she does not play tennis the train leaves every morning at 8 a.m. she always forgets her purse. So these were the examples of simple present tense. So there we have the second graph. دوهم graph د موږ سره لکه څنګه چې موږ په simple present tense کې خبرې کوو د simple present tense نه مطلب دا دی چې موږ په دغه حاضر ځای کې قرار لرو. Every 12 months the earth circles the sun وی هر 12 میاشتې چې دي دا earth ځمکه چې دا په خپله باندې دایره وهي د لمر څخه. په دې ځای کې موږ سره یو ګراف دی چې دا ګراف موږ سره په پرزنټ کې قرار لري او موږ د دې په واسطه باندې کولی شو چې څنګه یو عمل سرته ورسوو. موږ برحاله په پرزنټ کې خبرې کوو. درنو زده کوونکو دوهم نمبر استعمال. The simple present can also indicate the speaker believes that a fact was true before is true now and will be true in the future. It's not important if the speaker is correct about the fact. It's also used to make generalizations about people or things. The simple present can also indicate the همدارنګه اشاره کوي the speaker believes that fact was true before هغه خبرې کوونکی چې د دې په واسطه باندې که فکر وکړو که دغه حقیقت رښتیا ده که رښتیا نه دی او یا وي به په آینده کې او یا به دا دومره مهمه هم نه وي خو یوازې خبرې کوونکی به صحیح وي د دې حقیقت په هکله باندې. دغه ته هم موږ ویلی شو generalization about people or things هغه عاموالی چې خلک یې د یو عمل په هکله باندې لري. د مثال په طور سره هغه جنرال عملونه چې موږ په سمپل پرزنټ ټنس کې ښایو هغه په لاندې ډول دي. Kids like milk. Birds do not like milks. California is in America. Windows are made of glasses. په دغه ځای کې ځینې حقیقتونه چې هغه موږ سره جنرال دي. Usage or use number 3. Simple present tense also expresses future schedulized action or state. ساده حاضره زمانه همچنان موږ ته راتلونکی پلان شوی عمل یا حالت هم ښایي. The plane arrives at 3 p.m. tomorrow. دلته موږ سره کوم عمل ښایي دا هغه عمل دی چې آینده پلان شوی دی. طیاره به سبا 3 بجې رارسېږي. البته usage number 4 with subordinating conjunctions when, before, if, because,
until, and etc. Simple present tense expresses future meaning. وی کله چې فرعي حرف وصل موږ سره راغلی وي د دې سره سمپل پریزنټ ټینس هغه عمل موږ سره راښایي کوم چې موږ سره آینده معنا ورکوي یعنی فیوچر مینینګ موږ سره په دغه سیستم کې راځي چې کله موږ وین ولرو بیفور ولرو بیکاز ولرو انټل دا موږ سره سبورډینیټینګ کنجکشنز دي فار ایگزامپل when Kalsum learns computer she will get a job وی کله چې کلثوم کمپیوټر لولي she will get a job هغه به وظیفه ترلاسه کړي دا موږ سره هغه عمل دی چې آینده معنا موږ سره ورکوي کلثوم به لومړی کمپیوټر لولي پس د هغې به دا جاب ترلاسه کوي she will make much money if she works for example she will make much money هغه به ډېرې پیسې جوړې کړو به یې ګټي if she works in the bank که په بانک کې کار وکړي نو سمپل پریزنټ ټینس موږ سره په خپله باندې دغه عملونه ښایي چې موږ د دې په واسطه باندې کولی شو څنګه په یوه جمله جوړه کړو او یا څنګه یوزیج واخلو پکې راځو د سمپل پریزنټ ټینس پنځم نمبر یوزیج ته with adverbs of frequency always usually often sometimes or etc. Simple present tense expresses the repetition of an action or state which is in the favor of subject. راځو موږ وایو په دې ځای کې وایي سمپل پریزنټ ټینس موږ سره چې کله تکراري قیدونه راغلي چې عبارت دي always usually often sometimes همیشه usually معمولا often کله کله sometimes ځینې وختونه او داسې نور simple present tense expresses the repetition of an action دا د یو عمل تکرار ښایي or state یا حالت ښایي which is in the favor of subject کوم چې د فاعل او یا د عمل سرته رسونکي په طبع خوښه وي Kalsum always washes the dishes. Kalsum همیشه لوښي مینځي. She usually cleans the kitchen. هغه معمولا یا کله کله د اشپزخانې صفایي کوي دا هغه عمل چې د سبجیکټ په خوښه کې دي usage number 6 in headlines simple present tense expresses past meaning د ورځپاڼو په سرلیک کې simple present tense موږ سره تیره معنا ورکوي افغانستان plays India یعنی افغانستان د انډیا سره لوبه ترسره کړې ده یعنی لومړی عمل ترسره شوی دی پس د هغې نه simple present tense د عمل موږ سره create یا راوستی دی دوهم usage number 7 now or non-continuous words sometimes speakers use a simple present to express the idea that an action is happening or is not happening now this can only be done so with non-continuous words and certain mixed verbs په دغه زمانه کې د موږ سره د دې څخه مطلب دا دی کله چې په سمپل پریزنټ ټینس کې موږ خبرې کوو یا کار کوو نو دلته نن اکشن ورډز درنو زده کوونکو فعلونه به په دې ځای کې په خپل حالت کې یوازې د ایس او د ایس د علیدي څخه بهر دغه فعل به په نن اکشن حالت کې وي یعنی سټیټ به موږ سره دا وي چې یا به اول حالت راغلی وي او یا به یوازې د ایس او د ایس اډیشن پکې راغلی وي خو ور به په جریان کې نه وي د IUC د انګلیسي د زده کړې د ویډیوګانو د پروګرام محترمو زده کوونکو دا سمپل پریزنټ ټینس چې موږ په سمپل پریزنټ ټینس کې په دغه عملونو باندې خبرې وکړلې چې سمپل پریزنټ ټینس موږ سره کوم عمل راښایي او دې ته ورته سمپل پریزنټ ټینس مکمل یوزیج سر ته ورسېدي تر بیا چې زه استاد عطاالله قرار ستاسې په دوهم لیکچر کې د بلې زمانې سره حاضرېږم په لویه بخښونکي سخته تعالی مو سپارم ښې چارې